هم د سر په دا ډبه پیت مخې شرم نه لرې حیا نه لرې ته ما ووځه چې بیا له چېرې څو پخېږي زه تېس وو الله شریف خانه جنگ دی کم دی ښه مقابله ده دا خړ سپی زما دی او دا بل سپی بیا زما دی دا زما سپی به ستا د سپي دی کار وکړي دا ډېر بد خروړ سپی دی ته ګور مقابلې ته خالي ګور ځه اوس به وګورو خړ زورور دی ته د خړ ملا خار لځي که د شنه ملا خار لځي ځه اوس به ګوري یا شین زورور دی که نه منې خو راسه کړای په کړایي ده بس ټیک دی که خړ ولاړی که د روزمات کړای پر ما سوه که شین لاړی د روزمات کړای پر تا سول د دې زیاته په لغوزي ګوره خړه ملا کوي خړه ملا کوي خړ پنجور سپی دی یا ته شنه ته ګوره خړ به داسې در فت کې بس ټیک دی صحیح دی ته خاموش سر ډاک لرمه دوی ته اوس ننداره کوه خالي و ما د دې په جګر مه درشه دوی به د پیت کمه تر ما به بله بلیا پیدا نه کړې ته ته کښېنه زه دا دبس لګومه باسته عینکې به دلته پرتې او څه ستا مخ وګوره ته دا خبرې وګوره وګوره لا زور که هنسه روزي منځګه په رقم جمع کړي خړه هنسه خړه د شریفه دا خړ به نن دا رقم در پلن کې کله د سور به ولړي کله د روزا بوتل نه دی و دا باټلي ته چې واچي دی تک سور به لړلی نه د روبزا په باټلۍ کې به نن شین وړي نن به شین د روبزا په باټلۍ کې لوړي وبې ګورو دا بل بیا دلته ورروان دی وای سول ول بیا لای خوراله او یاره دی نه وي چې په ډبرې ویلي زه له چغې نه کې تیاره مې لاره خرابوي له کومې خوا ورال دا شابدي نقش څه کواسې خیر دی وروره څه کوس وروره دغه سړی د لټینګېدو وتلی دی زیاته ودغه ته مجبوره کړم جوړه په دا سر باندې ډبه یې وروګرځوم دا سونډې ورپیتې کړم چا څونډې ورپیتې چې په تا نه کړل چې هغه وکړه ځه ته اوس وکړه خالي ته ودره ورور له سازه کار واخله خیر دی بس زه له سا کار دی د خوله ونیسي به دی د ډېر تېز نه ګایېږي بس دی به هم خوله ونیسي وروره هغه خلک وینې ته یې هم وینې دواړې ویناستئ تاسې به خو دا یاست چې موږ ډېر ښه مړونه خو دغه په نظر کې تاسې پیان ښکاره کړاست یو خړ سپی دی یو شین سپی دی به زیاته ستوی خوښه ده جنګ کواسې که نه کواسې زه د زه لاړم ما خو دا ویل چې موږ زه له وو ډېر ښه مړونه به یو هغه دوی ته موږ سپیان ښکاره کړو نو بیا څه کوو جنګ سره کوو چې جنګ پالتو کار دی انسانان خو په خبره سره پوهېږي د شابدي نقش کړایي واړه ډبره کې څه بس په لاس کې ووله